د دې سیمینار ټول ګډونوال په ګډه د حکومتونو نه د ولس نه او د نړۍ نه غوښتنه کوي. زموږ غوښتنې څه په دا ډول دي. وړاندې پښتون یو امن خوښه ولس دی. په دغه سیمه د تپل شوې ترهګرۍ ختمولو لپاره لازمي ده چې ټول ترهګر وایستل شي. دویم، په ټوله نړۍ کې به هر کال د میزان وړاندې نیټه یعنی 30 سپتمبر د پښتون کلتور یا پښتون ثقافت د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دریم قرارداد په ټوله پښتونواله کې د په دولتي مسلکي او شخصي مکتبونو کې تعلیم په مورنۍ ژبه شي. د دې قرارداد دویمه برخه هم ده په لومړي پړاو کې د په هغه سیمو کې چې تعلیم په مورنۍ ژبه نه دی هلته د سمدلاسه پښتو د لازمي مضمون په توګه شامل شي. څلورم قرارداد موږ په ټوله نړۍ کې د پښتو څېړنیزو ادارو ترمنځ د تماس لپاره یو 4 کسیزه کمیټه اعلانوو چې هغوی به په 6 میاشتو کې یو ګډ ویبپاڼه جوړه کړي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې به ترېنه ګټه پورته کېدی شي. پنځم قرارداد له ګوادره تر کاشغره د بلویدیزه تجارتي لاره یعنی سړک او ریل زر تر زره تعمیراتي کار پیل شي چې دغه د دې سیمې د اقتصادي ودې او امن په لور یو ګټور ګام ثابت شي. شپږم وړاندیز راځي چې ټول پښتانه په شریکه دا لوز وکړو چې پښتنو میرمنو او جنو ته به د تعلیم حاصلولو پوره موقع او حق ورکوو. اووم وړاندیز په پښتنه سیمه کې د پښتو اکاډمیانو او نورو څېړنیز مرکزونو کلنۍ بودیجه یعنی انوال ګرانټ د زیات کړل شي. اتم وړاندیز په ټوله پښتنه سیمه کې چې د ترهګرۍ له کبله کومې تعلیمي ادارې نړول شوي دي موږ د خپلو حکومتونو او ټولې نړۍ څخه دا غوښتنه کوو چې دغه د زر تر زره ورغول شي. نهم وړاندیز د پښتو هنرمندانو ته د په ریډیو ټلویزیون او د دغه نورو ادارو کې مستقل ملازمتونه ورکړل شي او د دوی د روزنې لپاره په هر غټ ښار کې د هنرونو اکاډمي جوړه شي. لسم د پښتنې سیمې په هر پوهنتون کې د پښتو څانګه پرانیستی شي او په هر کالج کې د پښتو د استادانو مستقلې چوکۍ ځای کړی شي. 11 د پښتنو تر ټولو زیاته آبادي لرونکي ښار کراچۍ کې دی ګڼ شمېر پښتو ادبي ټولنو ته هغومره مالي مرسته ورکړل شي څومره چې د دغه صوبې نورو ژبو ته ورکول کیږي. 12 په بلوچستان صوبه کې د هنرمندانو لپاره د ایکسیلنس او صوبایي ادبي هغه جایزې یعنی ایوارډونه چې د گورنر او صوبایي حکومت لخوا هنرمندانو ته ورکول کېدې د 2010 راهیسې ځنډېدلي دي باید چې بیرته بحال کړی شي. 14 ځوان کل یعنی ځوان نسل دې وهڅول شي چې د کمپیوټر له لارې د خپلې ژبې او کلتور بشپړ خدمت ته ملا وتړي. 14 موږ د مرکزي او صوبایي حکومتونو څخه دا غوښتنه کوو چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمې په پوهنتونونو کې د پاکستان سټډي سنټرز او بلوچستان سټډي سنټر په څېر پښتو سټډي مرکزونه هم جوړ کړي شي. 15 د کوټې څخه خپرېدونکې پښتو میاشتنۍ مجله ولس د په سمدستي توګه پیل کړی شي او ورته یوه ویبپاڼه هم جوړه کړل شي. 14 او وروستنی قرارداد موږ په پښتنه سیمه کې د ټولو سیاسي ګوندونو څخه دا غوښتنه کوو چې د پښتو ژبې او ثقافت د پرمختګ لپاره په خپل ځای کار وکړي.